سلامونه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. پاکستاني ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروسته نیټه د جون تر 13 پورې وغځوله. د پاکستان ورځپاڼې جنګ د جمعې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر طلال چودھری په حواله راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروسته نیټه د جون تر 13 پورې غځولې ده. پاکستان د روان کال د اپریل په 3 نیټه د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. دغه هیواد اعلان کړی و چې شاوخوا 800 زره افغان کډوال چې افغان تابعیت کارتونه لري او زرګونه بې اسناده افغان کډوال به له خپل هیواده وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې پاکستان په دې پړاو کې له 100 زره څخه زیات افغان کډوال شړلي دي. پاکستان دا هم اعلان کړی و چې د اپریل له 13 وروسته به د لویدیځو سفارتونو د لیکونو په مرسته په پاکستان کې د میشتو زرګونو افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. دا کډوال د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي وو. اسلام آباد اعلان کړی و چې د جون له 13 وروسته به د افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل کړي. پاکستان ویلي و چې په دې مرحله کې به له 1.4 میلیونه څخه ډیر افغان کډوال چې مهاجرت کارتونه لري له خپل هیواده وباسي. که څه هم د جګړې په راپور کې ویل شوي و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د ایستلو وروسته د نیټې د جون تر 13 پورې غځولې ده، خو دا نه دی مشخص شوی چې په دې پریکړه کې د کډوالو کومه ډله شامله ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر طلال چودھری هم اعلان کړی چې د افغان کډوالو لپاره به د ویزې ورکولو پروسه اسانه کړي. وزارت دا هم اعلان وکړ چې پاکستان به د واحد سند پالیسي پلي کړي. د دې پالیسي له مخې پاکستان غواړي چې ټول افغان اتباع یوازې د ویزې او پاسپورت سره پاکستان ته سفر وکړي او د کډوالۍ کارتونه به نور د اعتبار وړ نه وي.